سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. پاکستان د نویو افغان متحدینو په لټون کې دی. د هندوستان پر لور د اسلامي امارت مایل اسلام آباد اندېښمن کړی دی. اسلام آباد له اسلامي امارت سره د اړیکو له خرابېدو وروسته په پټه د اسلامي امارت له مخالفو ډلو له استازیو سره د تماس لړۍ پیل کړې ده. د نیوزیلینډ مجلې د خپره کړې مقالې له مخې پاکستان د اکتوبر میاشت کې د اسلامي امارت د څو مهمو څیرې میلمنې کړې دي او هڅه کوي چې د بدیل په توګه یو نوی باوري شریک ومومي. مقاله لیکي چې د اسلامي امارت او پاکستان اړیکې هغه مهال لا خرابې شوې دي چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په نوې ډیلي کې راښکاره شو او هند یې نږدې دوست وباله. هندوستان بیا په کابل کې خپل حضور له تخنیکي دفتر سفارت ته لوړ کړ چې دا د پاکستان د امنیتي تګلارو خلاف اسرا کرښه بلل شوې ده. د مقالې له مخې اسلامي امارت نور د پاکستان له کنټرول وتلی او خپلواکه بهرنۍ تګلاره تعقیبوي چې پکې له هند او ایران سره نږدې اړیکې هم شاملې دي. په ورته وخت کې د پاکستاني طالبانو غورځنګ ټي فعالیتونه زیات شوي دي او دغه ډله په سرعت سره د پېښور تر څنډې پورې رسېدلې ده. هغه څه چې اسلام آباد یې د کابل له ملاتړ سره تړلي ګڼي. د نیو لاینز په مقاله کې راغلی دی چې پاکستان اوس د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په څېر څېرو ته پاملرنه ډېره کړې ده. سرچینې وایي چې د دغو ډلو لپاره په پاکستان کې دفترونه پرانیستل شوي دي او د تماس کانالونه فعاله دي. د مقاومت په نوم د جبهې بیان عبدالله خنجاني ویلي دي دوی له پاکستان سره د هر ډول تعامل په اړه احتیاط کوي ځکه د اسلام آباد پخوانۍ تګلارې تل د مخالفینو د کنټرول هڅه وه خو د په وینا د دښمن ملګری کېدای شي. خو شنونکي د پاکستان دغه ډول هڅې ناکامې یادوي ځکه چې اوس افغانان د پاکستان له پالیسیو سره بلد دي او په وړاندې یو غږ او یو موټی ولاړ دي. که څه هم پاکستان هڅه کوله چې د اسلامي امارت مشران تر فشار لاندې راولي او خپلې غوښتنې پرې ومني خو په جګړه ییز میدان او د سیاسي خبرو پر میز دواړو کې پاکستان مات کړ. پاکستان چې اوس مهال له هر اړخه نهیلی شوی دی او له ماتې سره مخ دی لا هم کوشش کوي چې د فشار یوه وسیله پیدا کړي او پر اسلامي امارت خپلې غوښتنې ومني.